یو شعر به ووایم چې هر څه چې کېږي خو بس ژوند د پښتو پکار دی، بنده له ښایي په اوس ژوند د پښتو پکار دی. او زما د دا عقیده زما ایمان دی په دې د خدای منلو نه پس ژوند د پښتو پکار دی. زه میوانو ملګرو سره راغلی یم، خپل خپلوان هم دي، راغلي چکر له دلته سنګر بابا ته، او بس یو ګروپ ملګري چکر هم جوړ کړی راغلي دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. هر څوک چې دلته د سنګر بابا لا د هر یو اولیاء کرامو زیارت له راځي، نو غوښتل چې دي دا د هغه الله نه دي، خو چې انسان دا ووایي چې په وسیله د دې په برکت د دې په توفیل باندې دا شهدا دي، الله پاک نورم په دې باندې خوشحالېږي چې دې غوښتل زمانه کوي د دې په وسیله باندې او د دې په توفیل باندې انسان سوال وکړي د الله پاک نه چې خدایه پاکه زموږ دا سوال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نو دا ډېره غوره او بهتره خبره ده. بل دلته چې څونه خلک راځي دې زیارت له او څونه دعاګانې کوي او غواړي د الله پاک نه د دې په توفیل باندې، نو الله پاک هغه هسې نه بوځي. او د اولیاو په شان کې چې کوم دی، نو ګستاخي بالکل نه ده پکار چې څوک د اولیاو په شان کې چا ګستاخي کړي دي، نو هغه ډېر زیات خراب شوي دي. ځکه رحمان بابا فرمایي څومره خلک یې زیارت که پس له مرګه، څومره خلک یې زیارت که پس له مرګه، چې بازار وي په مزار د درویشانو، چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلي دي رفتار د درویشانو. نو دا د الله په لار کې بغیر د لالچ نه دي، لالچ نه دی کړی دي چې کوم دی د چا نه تمه نه ده کړې چې یاره ما سره به څوک دا وکړي. دا صرف خالص مخلص د الله په لار کې او د دین په رڼا باندې کفارو سره دا جنګېدلي دي. او دا ځای چې کوم دی، نو په دې ځای باندې یو ډېره لویه غزا شروع وه، او په دې ځای کې ډېر لوی شهدا. او سنګر چې کوم دی دا د مورچې ځای ته وایي، سنګر چې کوم دی دا د جنګ ځای ته وایي. نو په دې ځای باندې یو ډېره لویه دغه چې کوم دی جګړه شوې ده، او په دې ځای کې ډېر لوی شهدا دي، د الله دوستان دي. ځکه تر نن تاریخه پورې په دې باندې چې کوم دی د تګ راتګ دا بازار دی او دا زیارت چې کېږي، نو دا ریښه خبره نه ده، د روح خبره نه ده. ننا من الخاسرین برحمتک. ټولو ملګرو یارانو دوستانو ته او سپیشلی مسافرو ته سپیشل د سنګر بابا نه دوا سلام. او ملګرو سره راغلي یو سنګر بابا مزار ته، دلته په پکنیک راوتي یو، موږ زه چکر به مو لګو، ګپ شپ به مو لګو، یاران دوستان به هم پکې ووینو، خپل خپلوان به هم پکې ووینو. او دنیا پاتې را 2 ورځې زندګي ده چې په خیر او په خوشحالو او په محبتونو باندې تېره شي، نو ډېره مزه وکړي. او باقي داسې کار دی چې ټولو یارانو دوستانو ته، خاص کر مسافرو ته زما له طرف نه سپیشل دوا سلام. او باقي زموږ دا سرجي دی، موږ سره ناست دی، یو 2 خبرې به دې هم تاسو سره وکړي چې هغه تاسو سره څه شیر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایاز بھائی ایاز حسد صاحب او د هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی دومره ښکلی یو پروګرام یو ټور تیار کړ چې یاره د ملګرو سره مونږ یو ځای ټور ولګو. کم ملګري چې راغلي مسافر ملګري راغلي، دا مونږ سره مسافر دی، بالاخره خپل وطن ته 4 سال بعد راغی او مونږ هغه ته هرکلی وایو چې هغه الله پاک د خپل وطن ته ورسو. او بیا زمونږ سره خوږ ورور کامران بھائی دی، دوی به ځي انشاءالله 3 دن بعد به دوی ځي. او زمونږ نور مسافر وروڼه چې کوم دي په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي، نیاز اکبر بھائی دی، شیر افسر بھائی دی، افسر دی، هغوی ته خصوصي دعا و سلام او د مینې ډک خلوص سلامونه قبول کړي. والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډېر شکرګزار یم د ایاز حسرت صاحب چې موږ له موقع راکړه، او بیا زه د ټولو مشرانو ډېر شکرګزار یم چې موږ یې د شور شغرب نه وباسلو چکر له، او موږ یې دا دلته راوستو. هلته کور سړی ناست وي نو ټینشنونو کې ناست وي، بس کله یو سوچ کوي کله بل سوچ کوي، خو بس مشرانو بس نن چکر جوړ کړو راوستو. ډېر زیات خوشحاله یم. بس انشاءالله راتلونکي چکرونه به انشاءالله وو. او سنګر بابا ته راغلي وو د خپلوانو سره، انشاءالله به نیکسټ ټایم به انشاءالله بل ځای ته ځو. السلام علیکم. څنګه چې د ملګرو ښه یې که نه، مسافرو ته سپیشل سلام. نورو مسافرو ښه یې که نه، طبیعت هم ښه دی.
بس موږ راغلي یو او چکر راغلي یو د خپلو ګروپ ملګرو سره او ډېر ډېر شکرګزار یو چې موږ ته ټایم راکړو او راوستو ځان سره او بیا خو خامخا زه ډېر د لرې نه دوی سره رالم دوی سره دا زما مینه محبت دی او دوی موږ سره دا مینه محبت دی چې موږ ته دومره بلنه راکړه او راوستو او بار چې څومره مسافر دی هغوی ته سپیشل سلام دی شرف صاحب دی شیرخان دی نیاز اکبر دی زما رور دی چې څومره مسافر دي که نه هغوی ته سپیشل سلام دې خوا چې ما شابه وګوره شابه ما نیولې ولیدې دا بس دې خوا ټول پکې راشي هلکه ګوډې ډېر ښه پکې ښکاري ډېر ښایسته پکې لګي سم ملنګې ښکاري دا چې تاسو ګورئ که نه مهرباني جی بس دا پتیله په وړه ده یاره ما پلیټ په څو دی غټه پتیله پکار دلته په پنځه کم دي صحیح دی برابر دی دا ټول راغلي غږ بنه کې چې غاډې وړي गुड़े आवाज दे अड़के प्लेट पे 500 मैं साइलेंट जगह ते शुरू बात कर रहा है केना केना नशाबा
अमीरा दादा हा